أم أسلمت للنكد أم السراب ابتلى عينيك بالرمد أم هل بلغ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيا وپا نور هغه ګرو دی ما چې دا ورته وایي چې دا ستا سرای ته زه تا ته روپۍ په پور در کوم په تا اعتماد نه لرم. باره تا ته وایم چې ستا سرای ما ته راکړه په بیې وپا 10 لکه در کومه خو پر د هغه سرای بېرته زه پیدا ګرده زما ده یا په کریا ورکوم یم روپۍ زما دي موت زما دي. تا چې هر وخت ما ته راکولې هغه 10 لکه پوره راکړه. ستا د سرای د 3 کالو که د 2 کالو که 5 میاشتې وه که د 60 کالو ټول انتفاع ولاړه د مځکې له ولاړه ما چې نوم د بیې وپا واخ نور نه. دا اوس بیا جایز دی رهن خوا دې نه و جایز یو صورت لا دانه پیدا جایز دی که نه دی جایز. کتابونه 3 ډلې شوي دي ټول کتابونه 2 ډلې شوي دي 3 مطلق فاسد د دانه د روا د رهن سره هېڅ فرق نه لري. د رهن سره هېڅ فرق نه لري. فاسد د زه وایم دوري مختار په 4 جلد 216 کې چې هغه دغه رانقل کوي 416 او قاضي خان پرامش هندیه 2 جلد 115 چې سخت یې ناروا بولي. هندیه 3 جلد 209 دوري مختار هم 4 جلد 204 او تنکیه حمیدیه جلد اول 252 قرة العين 201 هدیه 2 جلد 3 او شرع مجله 392 تمرتعشی جلد اول 320 محمودیه 14 جلد 250 تبیین الحقایق هغه 8 جلد 218 فقه اسلامي واجل تو جلد اول 140 تاتار خانیه 9 جلد 415 کفایت المبتی ولسم جلد 140 زما په خبر باندې پوس واس کنه سواس په پو خدای ته په دې ځای باندې سر خلاص کې ش یو لاستا اسان پتاواش په جم جل 1500 ومه دارلم دیوبند 2 جل 490 داګه د کتابونه پاسه ده خالی نقل کوي چې به یو په تعریف کوي نه د فساد پروايي نه د سیاست پروايي. دا بیا څوک دي پک نه پر سرتار نه په چا کار لري. تحتاوی ده دوري مختار هغه 2 جل مصدرم جلی اصول درو سلوشتامه سلطانیه 200 اتا تایم کفایه د پتل قدیر 9 جل 8 به و پا جایزه ده خودري سرتونه لري. به و پا جایزه ده خودري سرتونه لري. زما خبر ته غوړ نس اغه نور سرتونه ګران دي بس د امی صورت چې دا اوس خلک په پویږي د زیلعی تفسیر چې عليه الفتوا وای د علامه زیلعی دا کول بس خبر نسته ما چې په نامه د چا وای د بیوپا بس داغه نور هغه ترجیح لکه خاني په نامه د بیوپا وای بس دا بالکل جایز. دا بیا څوک وای چې جایز لري کتابونه واس فیصله به ورسته کو. دا موسعی فقيه وای په 9 جلد 218 کې او هدايه وای په 3 جلد 215 کې فتل قدیر وای په 9 جلد 241 کې دا غواړو ته نسی او یې نه کوي دا د دوی د فارغ خپل څوک د خبره ده او باید صدغه سلیم باز بیا په بل ځای کې نقل کوي خو عثمانیه په 3 جلد 30 صفحه کې امداد الاحکام هغه کول تر نقل کړی دی خو فتوا هغه په ران کې دلته کول فتوا پر دې کړی په 3 جلد 441 کې او محمود الفتاوا په 4 جلد 28 کې فقه حنفي په 100 جلد 4 جلد 314 کې دا کانیم دلته بیرته دا کول تر نقل کړی بیرته د خپل فتوا دی خاطر کړی. امداد الفتاوا په 3 جلد 30 کې تبیین الحقایق په 5 جلد 210 کې دا استفتاء ته غوړ نسی. نو خلاصه چې شراوت طالبانو هغه کسانان چې وای ناروا د توافق ته ګوري چې کتابونه ویل هغه ناروا دي هغه اصول ته ګوري او دلته چې وای روا دي دا وچاته ګوري. زما خبر ته غوړ نسی دا وچاته ګوري دا وزرت ته ګوري. نو د ضرورت په خاطر څوک دی روا دی. خلک چاته روپۍ موت نه ورکوي په یو رقم په پور نه ورکوي دغه خوراکي ډېر زیات ضرورت دی نو مجبوري ده پر دې ځای پورته کېږم یو څه لوړ. زموږ په کتابو کې خبرې کوي پر دې ځای خپله چې واوري باره به در معلوم. زموږ په کتابو کې خبرې کوي وایي هغه شرط
چې مقتضا د عقد وي هغه پروا نه کوي، که مناسب د عقد وي هغه پروا نه کوي. چې سړی په عقد کې شرط کې که چیرې د مقتضا سره مخالف و که هغه شرط کې بیه په فاسده ګرځي. اول شرط دا ځای دا کې طالبانو ډېرې غټ خبرو ته ګوري. که سړی داسې شرط کښېږدي چې ورته وایي زه پر تا خرڅوم په دغه شرط چې ته به روپۍ راکوې در مخه، نو دا خو مقتضا د عقد دی، پر دې پروا نه کوي. ته به ماته ګوره دا عرف اصطلاح ته به ماته زه پر ستا څخه دغه څپلۍ رانیسم په دې شرط چې ته به ګلمیخۍ پر ولې، ته به پر دې باندې دا عرف یې پروا نه کوي، دا ملایم دی، دا یې دوه. لیکن اوس نادره ته ګوره زه پر تا باندې ستا څخه دا خر رانیسم په دغه شرط چې واښه به ته وراچې، دا د یوه د متعاقدینو فایده ده، دا ګرد زموږ کتابونه وایي فاسد دی. مګر په خدای که زده کړي شاه صاحب الله خدایه تر قربان مو کړه اوس به نو پر راوژغو دلته دا خبرو ته غوږ نه سئ باره به شان درته معلوم سي. پلار دغه ځای باندې دا ځای موقوفه دی چې دا به وایي. ښه یو شرط هغه کښې شوی طالبانو ورته ګوري دا شرط یې کښې شوی چې مقتضا د عکس خلاف د یوه د متعاقدینو فایده هم وه. اشتیت یې وویله ولته دا مریض موږ سره رانیسه خو لیکن ولاد یې موږ دی تی آزاد که ولاد یې موږ دی. دا شرط یې کښې شوی د مقتضا د عقد څه نه و باید مفسد چې د چا د بی دا یې یاو. طالبانو ته چې پام وکړي و دې ځایو ته ډېر پام وکړي ډېر، لیکن ګرد به غوږ ورته نیسئ. اصح خلاصه درته وایم اصح مطابق خبره دا ده چې شرایط چې مقتضا د عقد نه یو خپل په کور کې پر درې قسمه دي، چې مقتضا د عقد هم نه خپل په کور کې پر درې قسمه دي. یو هغه دی چې د انسان تر قدرت وتلی سن، بل هغه دی چې د انسان تر قدرت وتلی وي شرعا، او بل هغه دی چې پر راغلی وي عرف. دا درې د خدای په لیاز دا کوي. هغه چې د انسان تر قدرت وتلی وي سن دا بالکل مفسد د بیې نه دی. زه تا ته دا خر در باندې خرڅوم په دغه شرط اسمان ته به خېږه دغه شی نه در باندې خرڅوم. ګوره دا مقتضا د عقد نه دی، شرط مو کښې شوی ستا د خلاصو مګر پر دغه سربیره باندې عقد نه په فاسدي دی، ستا په قدرت یې سم نه دی. وانسه دغه مریض پر تا باندې خرڅوم په دغه شرط چې ولا ماته ده دا ستا په قدرت نه دی شرعا، دا بالکل عقد نه فاسدي، شرط فاسد عقد صحیح دی. دا یې دوه. بل که په عرف کې شرط واغه عقد نه فاسدي نو هغه پخوانۍ خبرې پرېږده، دغه میوه هدایه و نور پسې پرېږده، دغه میوه په دغه شرط زه ستا سره رانیسم په دغه شرط ستا پر درختو به لویېږي غږ نه کوم. په دا دواړو صورتو کې جایز ده والله الفتوا. دا شرط کم شرط دی؟ دا عرفي شرط دی چې عرفي شرط بالکل دا مکمل شي چې دا صحیح سو اوس نو په ټوله پیکه کې ته دا تورې راوښیه، په ټول پیک کې دا تورې ته ولاکه پیدا کړي چې ورنټي یا ګرنټي روا ده. څنګه رقم ده؟ زه راځم ستا سره رانیسم ماشین رانیسم سټیپلیزر رانیسم چې رانیسم دی درته وایي د یوه کال په ګرنټي دی، که چیرې په یوه کال کې خراب سو د هغه در جوړ یا نوی در کوم. دا چیرې راغلي په کتاب کې؟ لیکن دا روا سو و روا سو ولې دا عرفي شرط دی چې عرفي شرط سو بالکل دا هم جایز سو، دا د ګرنټي هم روا ده ورنټي هم روا ده، دا شان هم دا هر څه شان پر دې باندې موکوم هر عرفي شرط. زما په خبره باندې پوه شوه چې یوه دغه خبرو ته طالبانو ډېر پام کوي ډېر. یو دا ځای دی چې دا ګردې خبرې رالې نو په هغه بیه کې د میوه چې هغه په شرط په ترک باندې دا روا شوی، په شرط د ترک واچوه د عرف په خاطر، دا به یو پام د عرف په خاطر جایز سول، او بل ضرورت راغی زیات او د ضرورت په خاطر ټول خلکو ته دا وایي په قول وکړي هغه په اسانه طریقه، هغه بل چې د درو شیانو سره مرکبه د حکیم علومت اشرف علي تانوي هم هغه ته ترجیح ورکوي، د خوند یې په هغه کړی خو هغه پر خلکو ګران د امې دا خبرې نه سره یو ځای کول. بس د زیلي پر کول فتوا د خالدي په کول د بیوپا وایي ټول روا دي چې د ګرو په نامه ول نه دي. د شریعت دی دغسې حکم دا ښځه د خالدي ورته کتل ناروا دي. فقط وا ما ستا سره نکاح کړې ده دی به دا به درته ما قبله کړې بیا دې څه ورسره روا دي بیا دې څه ورته روا دي. دغه د شریعت دغه خبره ده پر یوه کلمه یو طرز پر بل طریقه په کې رهن وویل لاړې که وفا سوه روا سوه. په پوه سول طالبانو دغه د چا کیسې شوې هغه د وفا هغه د تکرابو تطبیق سو هغه په اعتبار د اصول وایي خو رهن دی. العبرت فی العقود للمعانی لا للالفاظ. دا په تور باندې لیکي چې د معنیو دپاره د الفاظو دپاره نه دی. نو خو دلته هم د دغه سړي د دې مځکې رقبه نه ده خرڅه کړې بېرته منافع خرڅ کړي دي بېرته دا مځکه ورهدېږي. نو خو د رهن سره هېڅ فرق نه اوس مګر خو دا په اعتبار د اصول دی هلته اجازه په اعتبار د چا دی هغه د ضرورت سو. نو په خبره باندې پوه سواست نو اوس هغه به یو پاو دا شان ګده جایز سو هغه ورپې شه. تر دغه ځایه پورې دا درته راورسېدل دا اوله استبتا ده. موږ چې دلته پوښتنه کړې وه هلته بل ځای موږ نه ده ویلې وایو. ښه دومه استبتا په بیوپا کې په منقول کې روا ده که نه ده روا ده یوازې په ایکار کې روا ده چې مځکه وسرای دي که په خره کې هم روا ده.
به وپا دغه رقم که په موټر کې هم روانه دغه رقم که په غالیانو کې هم روانه بیا درته وایم بعضې وایي نه د څه یې ته مرتعشي وایي په 322 کې جامع الفصولن وایي په جلد اول 115 کې بعضې وایي صحیح ده ضرور الحکام په جلد اول 112 کې بزازیه پرامشت اندیه څلورم جلد 414 کې شرع مجله سلیم باز په جلد اول 55 کې زما خبرو ته غوږ نیسئ مبتابي کول دغه دی چې پروا نه کوي په منقول کې هم جایز په هر شي کې چې ضرورت ډېرې په هغه کې روا دي نو په منقول کې خو ضرورت هغه تر دغه ډېر دی چې سړی غیر منقول خو نقل کولی هم نشم زه زما خبرو ته ګورئ زه د کراچي سړی یم تا ته روپۍ په پور در کوم ستا څخه ګرم ځکه په کوټه کې اخلم دا خو بیخي زه د کراچي څه په وکړم نو خو منقول شی در څه اخلم هلته په کراچي کې موټر در څه درلو غریبانو ضرورت یې زیات دی بلکل په منقول کې هم جایز دا یا دوه درېیمه استثنا دا دواړه طرفه پې دا بیوپا چې اوس دواړه طرفه په اتفاق پسخه کولی شي او که هر طرف یې جلان پسخه کولی شي نه 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 که په اتفاق یې پسخه کول دواړه پر هر ټیم پسخه کولی شي که دواړه او که یوه پسخه کول شرط غواړي ادارې ولا شرط غواړي زه خبر ته کوم ما ستاسو هغه خر په ګره واخیستی چې په ګره مې درڅه دغه په بیوپا اخیستی ستاسو خر مې په بیوپا اخیستی زه تر هغه وخته پورې ته نشې پسخه کولی چې پیسې رانوي یوازې ته تر هغه وخته نشې پسخه کولی چې پیسې رانوي زما خبرو ته غوږ زه بیا تر هغه وخته پورې نشم پسخه کولی چې موده مې نه وي تېره سوې ګوره که موده پکښې یاده سوې وه موده پکښې یاده سوې وه چې د یوه کال دپاره په بیوپا دی یا د 2 کال دپاره او که متراضي سره وکړه پر هر سنه پر هر وخت کې چې سره ردوو ردولی شو دا بیا زه وایم یا مجله الاحکام په ضرور الحکام کې جلد اول 411 او ماده 396 88 جلد اول 418 غوږ نسئ طالبان ښه څلورمه استبطاء که دغه په بیوپا بیا په لاس کې د چا علاقه شوله هغه په لاس کې د دې مرتین حکم یې چې حکم یې د راحت دا هېڅ فرق نه لري بس هغه څه دی هغه قیامت ته کته کېږي او پورته کته کېږي د پور سره مساوي د ټول لاړه که تر پور کمه د مابکې پور پارسو که تر پور بالا د بالابود امانت لاړ دا تاسید دوم جلد 415 او ماده 399 ضرور الحکام جلد اول 433 دا یوه د آخري خبره علاوه که دواړه متاکدین مړه سوه یا یو مړ سو دا به یو پا لاندې ته پاتېږي که نه پاتېږي دا خلک پوښتنه کوي پنځمه استبطاء دا کړی یم د زموږ څخه ډېر وانسې دې کړی که دواړه مړه سوه یا یو مړ سو دغه مرتهن یا راهن یا دغه په بیوپا والا بایې یا مشتري یو مړ سو ورسو و ورسای د دوی پر ځای باندې ولاړ دي تر څو چې موده معینه وي یا تر څو چې هغه شان کېږي که یک طرفه یې بېرته هغه شان په وارث کې غواړي که دو طرفه یې هغه بیا په هر وخت کې چې دوی اتفاق سره کوو څه معنا په یک طرفه کې بېرته دا یو به پیسې ورته راوړي دا بل به موده تېرېږي که یک طرفه یې بل رقم یې نشي کولی او هر څه چې و دوی ته هغه بیه لاندې هم پاته ده بس فرق نه لري دا ټوله دا ماده هغه 42 او درلوکام جلد اول 425 او هندیه هغه درېیم جلد 319 د پای د خوا یوه خبره دې تر دې دپاره ته کوم څیز په دا خبرو خبر سي یوه قاعده شاه صاحب وویله زموږ په بیې دی چې وایي دا دغسې تفریح په طریقه د فایدې یوه خبره کوم چې د هر څوک مسلمانان یې واوري تاسې واوري نور په فکر کې وایي که چیرې موده نه وه معلومه تر مودې تر مجولې پورې سودا وکړه دا سودا مکروه ده دا نه ده د مثال په توګه تر لویه تر نیشګري دا سودا دا مکروه دا ته خلک په افغانستان کې دعوې سره کوي دا یو وایي بیه صحیح ده بل وایي نه ده ملایان پکښې ګاډي شاه صاحب وایي په هر هغه ځای کې چې دا مجهوله وه علت د دغه بیې د مکروهوالي تنازع ده که تنازع ده په هېڅ پروا نه کوي ګرد صورتونه روان دي د خدای په لیاز زده کوي ټوله بیا مکروه رانه ده بلا کراهت ته په شریعت کې هېڅ خبره نشته ګرده خبره زده زه راولاړېږم رخشې ولات وم راځه راسره ولاړ راځه زما دغه ته بازار نه ده غږ وکړي نه ما غږ وکړي چې ولاړو هلته چې ولاړو خو د سمن مجهول دی درک نه دی معلوم دا خو ناروا دی سمن مجهولي که مسمن مجهولي که موده مجهولي لیکن خو ده غږ نه وکړي چې هلته ما 100 کالدارې ورته وکړي دم غږ ونه کړي تنازع ده په کرات نه ده ته سته نه ماته سه ګورې دغه هلته نه دی هلته کتابونه مطلق وایي دا ګردې خبرې غلطې دي طالبانو دغه تاسې زده کړئ دا ټوله چې دغه هر څه خبرې خوندورې درته وسولې دا ډېرې ناملباري هغه د 310 څخه هغه ماګر درته وویل طالبانو تر 310 پر 40 پر ډېرو باندې دا ناملباري ښه غږېږي الدرب في مددي أمسك البغي والأيام دائرة
والحق يعلو على الأعداد والعدد. هل نغصتك البلايا وهي زائلة واستهلكت